دا سټوري موږ ته یو ملګري د وی اس اے نه رالیږلې ده. کله چې هغه هلته د یو ټرک ډرایور و، هغه موږ ته لیکي چې ما به په سوونه کیلومتره مال د یو ځای نه بل ځای ته رسو. په لاره به غټو غټو غرونو کې او ځنګلونو کې زه تېرېدم. په ما به شپې هم راتلې او واورې بارانونه به هم راتلل. زما به دا روټین و چې زه به د شپږو 7 غنټو سفر نه پاس 1 غنټې نیمې له ودرېدم او ما به آرام کو. دغه ټایم کې به ما خوراک هم کو. یو پیره زه په سفر روان وم او ټوله ورځ مې سفر وکړو. د شپې ټایم و او واوره ورېده او ډېره بې انتها یخني وه. ما په ټرک کې هیټر لګولی و او زه بالکل یوازې وم. د دغه ځای ټرکونه ډېر زبردست وي او فل اټومیټیک وي. اوس ټوله ورځ زما سفر وشو. هلته به ځای د روډ په غاړه کیبین لګېدلی وی او په هغې کې به د خوراک څیزونه میلاوېدل، خو د هغه ځای خوراکونه زما نه و خوښ. نو ما به ځان سره خپل خوراک راخیستی و او زما به دا عادت و چې زه به چېرته ښکلي ځای کې ودرېدم، هلته به مې خوراک هم وکړو او بیا به مې لږ شان آرام هم وکړو او د هغې نه پس به مې خپل سفر جاري ساتو. اوس ما ټوله ورځ سفر کړی و. کومه ایریا ته چې زه دننه شوی وم هلته واورې ورېدې. هغه روډ هم په واورو کې ډک شوی و، نو په ټرک مې ډېر سپیډ نشو کولی. اوس تقریبا نیمه شپه شوې وه او د سنوفال له وجې د ټرک د لایټونو رینج هم ډېر کم و. زه ډېر زیات ستړی شوی وم. نو ما ټرک یو ځای کې سایډ ته ودروه او ما وی راشه څه به وخورم او لږ آرام به هم وکړم. ما اوس د ټرک په ټولو شیشو باندې پردې راښکلې او کیبین مې هم بند کو. د بهر نه دننه او دننه نه بهر هیڅ هم نه ښکارېدل او ما بس خپل خوراک شروع کو. کم ځای کې چې زه ولاړ وم هغه ځای بس ټول ځنګل و او هغه واورې سم پټ کړی و. هغه ځای ډېر زیات د یرې و، خو چونکې زه یو ډرایور وم او ما د دې خبرې اړو څه پروا ونه کړه. خیر ما چې روټۍ وخوړه نو زه بیا شاته کیبین کې پرېوتم. ما وی چې لږ شان آرام به وکړم. ما خپل موبایل راواخیستو او هغې کې مې ځان مصروفه کو. اوس د بهر ماحول داسې و چې بې انتهایي خاموشي وه چې میږی به ګرځېدو نو اواز به یې راتلو. زه وده کېدی نه شوم، ولې چې د سنوفال له وجې د ټرک د پسوېدو خطرې ما سره د آرام کولو صرف 1 غنټه وه او د هغې نه پاس به ما هغه ټرک د هغې ځای نه وباسو. زه په هغه کیبین کې پروت وم او ما د کیبین لایټ بل کو. لږ ساعت پس په ما د چا د ګرځېدو اواز ولګېدو لکه چې په هغه واوره څوک رواني. اول خو ما وی ځه پرېږده دا زما د ګرځېدو وهم دی، خو بیا چې مې ورته لږ غور وکړو